باڼه چې د زما د خوږ زڼګي څوکیداران دي د غوښې په دکان چې لکه سپي څوکیداران دي. مننه. باڼه چې دی زما د خوږ زڼګي څوکیداران دي د غوښې په دکان چې لکه سپي څوکیداران دي. السلام علیکم ګرانو مینوالو. مرکه کې بیا هرکلې نن خو را سره بلکې دوه مرکو کې را سره دوه ګلونه ناست وو، خو نن خو ټول ګلونه را یوځای شوي دي، په یو ځای را سره ناست دي دې مرکه کې. او دې کې را سره نوی ګل چې کوم دی نو بلکې نوی خو نه دی، زموږ په ګرین سټوډیو په شیشه باندې تاسو بار بار وینئ، خوښوئ او د دې د اورېدو چې کوم دی فرمایش کوئ. عثمان تاثیر صاحب را سره ناست دی، نو ورځو دې ته بلنه ورکوو. عثمان تاثیر صاحب سلام مې واخلئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام اشفاق صاحب، ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مهرباني. او یقینا چې مونږ سره مونږ چې تاسو سره کوم یو پروګرام کوو یا چې تاسو مونږ ته راځئ یا مونږ هلته ځو، ډېر خوندور پروګرام وي، ډېر زبردست پروګرام وي، ډېر د علم نه یو ډکه مارې کوي، ځکه چې دا ټول د څه شي برکت دی، دا دغې برکت دی چې ته هم ډېر زیات مخلص یې. زه هر ځای کې دا خبره کوم چې زمونږ نور ملګري ښه دي، ډېر زبردست دي، خو لکه ته ډېر زیار کې ډېره منډه وې خاص پښتو دپاره. دا د پښتو یو ادب دپاره ښه منډه ده، ښه کار دی، زبردست کار دی. بل مخلص یې ته ډېر زیات په دې زما ډېر زیات خوښ یې. ډېره مننه. دا خو ستاسو ښه نظر دی، ستاسو مینه ده. کني موږ خو دونه خلک نه یو، یو عام کلي غونته ساده غونته خلک یو، خو بس دا خو ستاسو مینه ده چې تاسو موږ له دونه مینه راکوئ، دونه په ښه نظر باندې ګورئ. دا ستاسو نظر ښکلا ده. اشفاق صاحب طارق صاحب زه د ده یو کلام نه به شروع کوم، یو څو شعرونه دي چونکې ما ډېر خوښ دي او خلکو هم ډېر خوښوي ګڼه اکثر. او شاکر صاحب د الله ژوندی لري او هغه یو پروګرام کې ویلي هم دي موسیقۍ سره ډېر ښایسته یې ویلي دي. طارق صاحب اجازت دی د عثمان تاثیر صاحب یو څو شعرونه راته ډالۍ کوم ټولو مینهوالو ته، بیا به تاثیر صاحب تاسو سره خپلې خبرې کوي. وایي ناوي په تا مې د سینګار څومره خرچه کړې ده، ناوي په تا مې د سنگار څومره خرچه کړې ده، ما د وطن په لالازار څومره خرچه کړې ده. یوې سپوږمۍ ته دومره ستوري تاثیر زړه کې ووې، یوې سپوږمۍ ته دومره ستوري تاثیر زړه کې ووې، په خپل اسمان پروردګار څومره خرچه کړې ده. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا اشفاق صاحب او زه به خپلې غزلې ویم، یو دوه درې غزلې به ویم، خو هغې نه مخکې منظر صاحب ما سره مونږ سره ډېر زیات محترم منظر صاحب ناست دی. منظر صاحب تاسو په اجازت سره، تاثیر صاحب تاسو په اجازت سره وایي پوی دې کړم کلک دې کړم هوښیار دې رانه جوړ کو، پوی دې کړم کلک دې کړم هوښیار دې رانه جوړ کړو، په غاړه دې زوړند کړم او هار دې رانه جوړ کړو. مننه. او اختیار دې راته رانه کو، تر اوسه بې اختیار یم. اختیار دې راته رانه کړو، تر اوسه بې اختیار یم. اختیار دې راته رانه کو، تر اوسه بې اختیار یم، پوه نه شومه چې دا څنګه سالار دې رانه جوړ کړو. مننه. او په ټوله زندګۍ کې مې دا یو تجربه وشوه تاثیر صاحب، په ټوله زندګۍ کې مې دا یو تجربه وشوه، د ذهن نه دې خلاص کړمه بیمار دې رانه جوړ. دا شعر ووایه، مننه، دا شعر ووایه، مننه. دا دې بلکل د سرکار ته اشاره. مننه. په ټوله زندګۍ کې مې دا یو تجربه وشوه، د ذهن نه دې خلاص کړمه بیمار دې رانه جوړ کو، او خبر نه وم چې دومره د پستې ژبې خاوند دی. خبر نه وم چې دومره د پستې ژبې خاوند وې، یو څو ورځې مو نه کېدې چې یار دې رانه جوړ. مننه. خبر نه وم چې دومره د پستې ژبې خاوند وې، یو څو ورځې مو نه کېږي چې یار دې رانه جوړ کو، او د ټول هیواد جنگونه دې زما درشل ته راوړل. د ټول هیواد جنگونه دې زما درشل ته راوړل، د ټول هیواد جنگونه دې زما درشل ته راوړل، په خپله دې په ځان ښه کو روزګار دې رانه جوړ کړو. دا خو یار ما دپاره دا یو ځل بیا ووایه. د ټول هیواد جنگونه دې زما درشل ته راوړل، په خپله دې په ځان ښه کو روزګار دې رانه جوړ کو، او د یار مینې دا یو احسان تر مرګه به مې یاد وي. د یار د مینې یو احسان تر مرګه به مې یاد وي. د یار مینې دا یو احسان تر مرګه به مې یاد وي، بې لارو نه دې منې کم په لار دې رانه جوړ کړو. مننه. د یار مینې دا یو احسان تر مرګه به مې یاد وي، بې لارو نه دې منې کم په لار دې رانه جوړ کړو، او ما ویږنې تاثیره په دروغه راته وایي. منظر صاحب ما ویږنې تاثیره په دروغه راته وایي، زه ښه شوه چې رښتیا پروردګار دې رانه جوړ کړو. مننه. ما وی ګنې تاثیره
په دروغ راته وایې زه ښه شوه په رښتیا پروردګار دې رانه جوړ کړو. مننه. دا یو څو شعرونه نور دي مینوالو ته دې ډالۍ وي. وایي باڼه چې دی زما د خوږ زړګي څوکیداران دي. باڼه چې د زما د خوږ زړګي څوکیداران دي. باڼه چې د زما د خوږ زړګي څوکیداران دي د غوښې په دکان چې لکه سپي څوکیداران دي. مننه. باڼه چې دی زما د خوږ زړګي څوکیداران دي د غوښې په دکان چې لکه سپي څوکیداران دي. د مینې د الفت زوال مشکل نه ناممکن دی تر څو چې د الفت دا لیوني څوکیداران دي. مننه. د مینې د الفت زوال مشکل نه ناممکن دی تر څو چې د الفت دا لیوني څوکیداران دي او په ګل باندې چې خپې کیدي او وخاندي روان شي. منظر صاحب تاثیر صاحب دا شعر تاسو ته ډالۍ وي. په ګل باندې چې خپې کیدي او وخاندي روان شي د ډیر وخت نه دا خلک د سپرلي څوکیداران دي. په ګل باندې چې خپې کیدي او وخاندي روان شي د ډیر وخت نه دا خلک د سپرلي څوکیداران دي. او د ګل د شو کولو کوشش مه کوه جانانه. د ګل د شو کولو کوشش مه کوه جانانه د ګل سره په څانګه کې ازغي څوکیداران دي. او اجمله په مزار دي دا زلمي څوکیداران دي. دا پکې خامخا ووایه. ښه ډېر ښه یار. وایي د ګل د شو کولو کوشش مه کوه جانانه د ګل سره په څانګه کې ازغي څوکیداران دي. وایي قدم مې دروند دی ګرځېدلو کې خپل پلار ته لاړ یم. قدم مې دروند دی ګرځېدلو کې خپل پلار ته لاړ یم په قد کې هم د الله فضل دی چنار ته لاړ یم. مننه. او په نیم وجود باندې هم خپل مقام ته ځان رسوم. په نیم وجود باندې هم په نیم وجود باندې هم خپل مقام ته ځان رسوم په حوصله کې زه د خپلې مور پیزار ته لاړ یم. مننه. کمال دی یار دا شعر. مننه منظر صاحب. کمال دی کړی دی یاره. وایي په نیم وجود باندې هم خپل مقام ته ځان رسوم په حوصله کې. زما د پښتنو د خپل پیزار چې کوم دی لکه موږ د میندو د خویندو پیزار دا حال دی. موږ تشبیهات کو ورکو کنه. بالکل ماشاءالله. په حوصله کې هم د خپل مور پیزار ته لاړ یم. دا سترنه بیا مننه. په نیم وجود باندې هم خپل مقام ته ځان رسوم په حوصله کې زه د خپلې مور پیزار ته لاړ یم. مننه. او ورونه مه ماتوئ لیونی صبر وکړه. تاثیر صاحب ورونه مه ماتوئ لیونی صبر وکړه زما 15 ورځې شوي دي چې کار ته لاړ. مننه. ورونه مه ماتوئ لیونی صبر وکړه زما ورځې شوي دي چې کار ته لاړ یم. او د باز بچی یمه خو داسې بدقسمته یمه. د باز بچی یمه د باز بچی یمه خو داسې بدقسمته یمه چې غوټه شوی یم اکثر د بجلی تار ته لاړ یم. مننه. د باز بچی یمه. مننه. د باز بچی یمه خو داسې بدقسمته یمه چې غوټه شوی یم اکثر د بجلی تار ته لاړ یم. او خوب مې لیدو چې یو غلطي مې نه وه ویرېدم. خوب مې لیدو چې یو غلطي مې نه وه ویرېدم. ما وی که خوی خصلت کې خپل پروردګار ته لاړ یم. واه یار. مننه منظر صاحب. خوب مې لیدو دا بالکل چې یو غلطیان دې راوستي دي یار دې دغه نه یار ماشاءالله. مننه. خوب مې لیدو چې یو غلطي مې نه وه ویرېدم. ما وی که خوی خصلت کې خپل پروردګار ته لاړ یم. او په دې خبره تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم. په دې خبره تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم چې خپل کردار کتو ته ولې کندهار ته لاړ. مننه. په دې خبره تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم چې خپل کردار کتو ته ولې کندهار ته لاړ یم. او تاثیر هسې د تمغو په سیمینار کې نه وم. تاثیر هسې د تمغو په سیمینار کې نه وم ګینې تپوس وکړه د هر سړي بګار ته لاړ یم. عثمان تاثیر هسې د تمغو په سیمینار کې نه وم ګینې تپوس وکړه د هر سړي بګار ته لاړ یم. مننه. مننه. دوه تاثیرونه په منځ کې ناست یم نو که تر ماښامه ما که څه خوږوالی وي نو دا به د دې دواړو تاثیرانو داستانه تاثیر اخلي. منظر صاحب دا مونږ ستاسو د سوري نه یو غزل به ووایم. وایي د ورځې قاتلان دي هم په شپو قاتلان ګرځي. د ورځې قاتلان دي هم په شپو قاتلان ګرځي وطن کې مخامخ لا د مودو قاتلان ګرځي. مننه. او راځئ چې پښتنو دغه تپوس خو ته نه وکړو. راځئ چې پښتنو دغه تپوس خو ته نه وکړو تر اوسه ژوندي څنګه د درخو قاتلان ګرځي. ډېر بهترین دی. راځئ چې پښتنو دغه تپوس خو ته نه وکړو تر اوسه ژوندي څنګه د درخو قاتلان ګرځي. او د کوره بهر نه شئ په غرمه کې یا ماښام کې. د کوره بهر نه شئ د کوره بهر نه شئ
په غرمه کې یا ماښام کې په تاسو پسې هر وخت لیونو قاتلان ګرځي مننه د کوره بهر نه شئ په غرمه کې یا ماښام کې په تاسو پسې هر وخت لیونو قاتلان ګرځي او سینه کې به یو ځل زما دا جام د صبر تل شي سینه کې به یو ځل زما دا جام د صبر سینه کې به یو ځل زما دا جام د صبر تل شي لیلا چې مخامخ ستا د بنګړو قاتلان ګرځي ډېر ښه یار ډېر ښه یار دا شعر ووایه مننه سینه کې به یو ځل زما دا جام د صبر تل شي لیلا چې مخامخ ستا د بنګړو قاتلان ګرځي او نغمې زما د خولې نه په چونګونو کې راکاږي نغمې زما د خولې نه په چونګونو کې راکاږي نغمې زما د خولې نه په چونګونو کې راکاږي په ما پسې خو داسې د نغمو قاتلان واه تاثیر صاحب مننه ماشاءالله نغمې زما د خولې نه په چونګونو کې راکاږي په ما پسې خو داسې د نغمو قاتلان ګرځي او تاثیره د پښتو په نوم د چا ګریوان ته لاس کم تاثیره د پښتو په نوم تاثیره د پښتو په نوم د چا ګریوان ته لاس کم وطن کې خو بلا په خروارو قاتلان ګرځي ډېر عثمان تاثیر بل غزل چې وای پښتون ته امن راکا پښتنې ته امن راکا پښتون ته امن راکا پښتنې ته امن راکا دی کلی ته دی خار ته دی کوڅې ته امن راکا او منظر صاحب شعر دی چې تخپله د مستۍ ډولۍ زما په کوڅه یوسه تخپله د مستۍ ډولۍ زما په کوڅه یوسه خو ما ته د خپل پلار د جنازې ته امن راکړه مننه تخپله د مستۍ ډولۍ زما په کوڅه یوسه خو ما ته د خپل پلار د جنازې ته امن راکړه او بیا ګوره په اوږو چې ستوري ځمکې ته راکوز کړم بیا ګوره په اوږو چې ستوري ځمکې ته راکوز کړم بیا ګوره په اوږو چې ستوري ځمکې ته راکوز کم زه ته خو ازمیښت توکړه دې درې ته امن راکړه مننه او روټۍ زما سنباله که د لوږې نه دې مړ شم روټۍ زما سنباله که روټۍ زما سنباله که د لوږې نه دې مړ شم په سر زما د خویندو لوپټې ته امن راکړه دا شعر بیا ووایه یار مننه روټۍ زما سنباله که د لوږې نه دې مړ شم په سر زما د خویندو لوپټې ته امن راکړه مننه او ګډوډ دي مشران زما جرګې په ځای ولاړې ګډوډ دي مشران زما جرګې په ځای ولاړې د سر نه مې پریوتې دي شملې ته امن راکړه ګډوډ دي مشران زما جرګې په ځای ولاړې د سر نه مې پریوتې دي شملې ته امن راکړه منظر صاحب دا شعر دی دا مې په هغه نویت لیکلی و کله چې د رحمان بابا په مزار د ماکه شي وه او جی بالکل دغه دواړو ځکه مې دا دی وایي رحمان خوشحال ته ووایي چې اجمل د ځان سره که رحمان خوشحال ته ووایي چې اجمل د ځان سره که زمونږ د باباګانو هدیرې ته رحمان خوشحال ته ووایي چې اجمل د ځان سره که زمونږ د باباګانو هدیرې ته امن راکه او کعبه پرېږده کعبه د خلکو زړونو کې ژوندی ده دا شعر ښایسته شعر دی کعبه پرېږده کعبه د خلکو زړونو کې ژوندی ده زما د کچه کور خړې کوټې ته امن او یو ځان یو خان نهر ته ووی چې روټۍ به خورې تیاره یو خان نهر ته ووی چې روټۍ به خورې تیاره دنن نه څوکیدار شو خو بنګلې ته امن دنن نه ورته وایم یو یو خان نهر ته ووی چې روټۍ به خورې تیاره سبانه څوکیدار شوې خو بنګلې ته امن راکړه او ورځم ملا ته وایم چې جنت سره به کېږي ورځم ملا ته وایم چې جنت سره به کېږي چې یاد کړم پکې خدای جومات خانې ته امن راکړه ورځم ملا ته وایم چې جنت سره به کېږي چې یاد کړم پکې خدای جومات خانې ته امن راکړه او ملا نه پس ورځمه خان به ناست وي په دیره کې ملا نه پس ورځمه خان به ناست وي په دیره کې په جار ورته نن وایم چې یو شپې ته امن راکړه مننه ملا نه پس ورځمه خان به ناست وي په دیره کې په جار ورته نن وایم چې یو شپې ته امن راکړه او تاثیره خدای ته جاړم د انسان نه پوره نه شوه تاثیره خدای ته جاړم د انسان نه پوره نه شوه ته ربې بس د ټولې زمانې ته بهترین یار تاثیره خدای ته جاړم د انسان نه پوره نه شوه ته ربې بس د ټولې زمانې ته زه د تاثیر صاحب ډېر ډاډ ورکوم او دا د کلام ډېر ښایسته دی زما ذهن له
د ده دپاره د د ډالۍ کولو دپاره څو شعرونه راغله چې د شعر د غم نه او د ژړا نه ډک دی او د خپل سټایل دی نو ویرود دی که بهیر دی دا خو زه نه یم دا لا څنګه ویر دی دا خو زه نه یم ورود دی که بهیر دی دا خو زه نه یم دا لا څنګه ویر دی دا خو زه نه یم او دا مې یو لمحه د ژوند قید شوې ده دا مې یو لمحه د ژوند قید شوې ده دا زما تصویر دی دا خو زه نه یم او دا تاثیر صاحب دپاره خصوصي شعر دی چې زه خو د چا خوږ نظر خوړلی وم نه دا بل تاثیر دی دا خو زه نه یم ډېره مننه ډېر زبردست ډېره مننه مینهوالو عثمان تاثیر صاحب تاسو واورېدو او دا چې کوم کلامونه د اووي نو یقینا چې دا د اوس نه دي لیکلي دا د نن نه تقریبا چې 2 کاله 8 کاله مخکې هغه لیکلي دي نو په هغه تناظر چې ته موږ ګورو نو په هغه وخت کې به د عثمان تاثیر صاحب څومره عمر و لا به په مخ باندې اجامت هم نه چې دا کلامونه د لیکلي دي یعنی په هغه وخت کې چې د لوبو وختو د منډه تروړو وخت او هغه د هغې ته نه ده پرېښې او د خپل ولس او د خپلې خاورې درد په مخه کړی دی او تر دې را رسولی دی چې نن تاسو مخامخ ولاړ دی تاسو مخامخ ناست دی او خپل اظهار کوي او چې څومره درد او څومره تکلیفونه او څومره ناکردي په خپل کلام کې راټولې کړي دي یقینا چې مونږ عثمان تاثیر ته مخامخ ګورو نو ماشاءالله یو صحتمند او تنمند نوجوان ښکاري خو زما په خیال چې د زړه کمرې به یې ټول د زړه برجونه به یې ټول شورېدلي وي او کمرې به یې ټولې نړېدلې وي دا څه دا د دې ولس او د دې خاورې غم دی تاثیر صاحب الله دې ستا کلام ته ستا قلم ته دواړو ته ډېر طاقت او همت ورکړي او الله دې تاسو ته هم طاقت او همت درکړي او عمر دې الله درکړي د ډېره خیره سره چې د دې قام د دې ولس دا شخړې دا ستونزې دا راوړاندې کوي دا خاڼې په ګوته کوي دا دې خلکو ته ورسوئ چې خلک پوه شي چې پښتون په کوم حالات کې پروت دی یو جهان مننه اشفاق صاحب والی ډېره مننه ستاسو تاثیر صاحب او بیا امام منظر صاحب په دې تیره باندې بیا عثمان تاثیر صاحب د ستاسو ټولو ډېره مننه مله د وخت راکولو موږ له ټایم راکولو موږ سره خپل وختونه شریک کولو خپلې غاړې کړی کولو یو جهان مننه او بیا په تیره باندې د عثمان تاثیر صاحب کلامونه چې کوم دي نو د زړه کې د درد او د پیغام نه ډک دي نو اوس د دې وخت سره ماله اشفاق خان له او نور مرګول د راکې اجازت په لوی الله مسپارم د الله په امان